برج خلیفه باندې. په نړۍ کې د تر ټولو لوړې ودانۍ د ښیښو په پاکولو یوه ډاکومنټري ګورم وایي یو تر ټولو سختترین کار د هغو کسانو لپاره دی چې د دې 1 کیلومترۍ لوړې ودانۍ 4,000 کړکۍ پاکوي. جالبه پکې لا دا ده چې په 3 میاشتو کې ایلا پاکې کړي، خو له یو سر څخه یې چې پاکې کړي له بله سره یې بیرته پیلوي، ځکه هغه لومړنۍ ښیښې چې دوی پاکې کړي دي بیرته خیرنې شوي. دوی وایي پوهیږي دا کار سخت دی، خو مجبوري ده، د همدې مجبورۍ له امله دا کار کوي. بله جالبه یې دا ده چې د ځینو کارکوونکو کورنۍ لا تر اوسه نه دي خبرې چې د دوی خاوندان زمن او یا وروڼه د نړۍ یا د دوبۍ په تر ټولو لوړه ودانۍ کې ښیښې پاکوي او دا کار ډیر خطرناک دی. دوی وایي موږ پوهیږو چې دا کار سخت دی او د مرګ سره لوبې دي، خو مجبور دي او په دې هم پوهیږي چې که خدای مکه له دې ځایه ولوېده د مرګ بله هیڅ لاره نشته. هغه اردنۍ پولیس چې یوه مسلمانه حجاب کړې ښځه یې په ناحقه وهلې ده د نورو مسلمانانو لخوا په سزا ورسېد. هغه اردنۍ پولیس چې یوه مسلمانه حجاب کړې ښځه یې په ناحقه وهلې به د نورو مسلمانانو لخوا په سزا ورسېد او بدل یې ترې واخیست. دا میرمن هغه وخت ووهل شوه چې د خپلو ماشومانو سره د سودا اخیستو لپاره بازار ته روانه وه. وروسته نوموړی پولیس تعقیب لاندې و چې د څو میاشتو وروسته ګیر او د څو باشهامته مسلمانانو لخوا په سخته سزا ورسېد.